د البدر په نوم 50 بستریز روغتیایي کمپلیکس چې د داخله جراحي نسایي ولادي سترګو غوږ او پوزې په برخه کې به د ولسي خلکو تداوي پکې کیږي ودانیزې چارې پیل شوې. دغه طبي کمپلیکس چې د چارو بشپړېدل یې 6 میاشتې وخت نیسي 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي. مسؤلین او روغتیا پالان په صحي برخه کې د ذکر شوي طبي کمپلیکس جوړېدل د ولسي خلکو لپاره ډیر موثر او ګټور بولي. هسپتال به انشاءالله کوشش کوو چې په 6 میاشتو کې پوره کړو او $1.5 لک یعنی $1.5 میلیون یعنی 15 لک ډالر خرچه به پرې راځي. خو دا ابتدایي خرچه ده. کوشش کوو چې آینده کې نور پراخ کړو چې تقریبا څه کم 4 جربو کې دغه جوړیږي د کمپلیکس او خدمات خو دغه تقریبا 7 څانګې موږ په نظر کې نیولې دي چې هغه کې اعصابي څانګه ده او ولادي نسایي څانګه ده، د دې ترڅنګ د ماشومانو څانګه ده، داسې وغیره نور چې د دې کمپلیکس په فعالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنې بشي او دلته په داخل کې به علاج کیږي. یو علت یې دغه د ابتکار په دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي چې موږ د افغانستان متخصصین وي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه بېوسه متخصصین مو بېوسي وښیي نو د زموږ د دې بنسټ د رهبر په واسطه باندې به د ترکیې هیواد چې زموږ سره په دې کې مالي کومک کوي د هغې نه د هغه مسلک متخصصین راغوښتل کیږي او دلته به د هغوی تداوي کیږي. د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې تل یې هڅه کړې ترڅو د عامو خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. دوی زیاتوي چې دغه روغتون به په ډیرو صحي برخو کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. موږ ستاسو خلک، موږ ستاسو ملت، موږ ستاسو وطن، دا یو داسې وطن، داسې ملت، داسې خلک دي چې اول یې پر زخمو باندې ملهم کښېږدو، زخمي دي موږ ستاسو خلک، او په دوم قدم کې دوی ته هغه خدمت وکړو چې دوی مستحق دي. البته چې څومره ووایو هغومره یې راباندې حق دی. استحقاق یې داسې استحقاق دی چې موږ د دوی حق نسو ور ادا کولی. د ډېرو مظلوم انسانانو او د ډېرو کړېدلو ځورېدلو انسانانو خدمت به دلته کېږي انشاءالله. که تاسو فکر وي خلیفه صاحب مبارک همیشه هغه اړخ ته توجه کړې ده چې په هغې کې ډېر خلک متضرر وي او هلته د خلک ډېر اړین وي هغې خدمت. نننی خدمت هم د هغې د جملې څخه یاد دې وي چې د البدر په نوم روغتیایي کمپلیکس د البدر خیریه بنسټ له لوري جوړیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې حتی لومړني روغتیایي خدمات پکې ډیر وخت له جدي ګواښ سره مخ وي او شته روغتیایي خدمات د ولسي خلکو ستونزې نشي حل کولی.